د ایران پر ضد د نیمروز د خلکو لخوا د پاڅون خبرداری او طالبانو ته د ایران تازه شرط. آیا د طالبانو او ایران جنجال په زیاتېدو دی؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. که څه هم طالبانو بار بار وویل چې ایران ته اجازه نه ورکوي ترڅو د اوبو بندونو څخه لیدنه وکړي، ځکه دا محرم ځایونه دي، خو ښکاري چې ایران په خپل ضد ولاړ دی او کومې سترې جګړې ته بهانې لټوي. تازه خبر دا دی چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه د یو ګډ ټیم د جوړولو په تمه دی. د ایران لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدي یو وار بیا د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د ګډ ټیم د جوړولو تمه ښکاره کړې ده. وحیدي د دوشنبې په ورځ ایراني رسنیو ته وویل که په بندونو کې اوبه موجودې وي طالبان باید د ایران حق ادا کړي او که نه دا موضوع باید زموږ لپاره روښانه شي، ځکه زموږ کارپوهان په دې باور دي چې په دې بندونو کې اوبه شته، خو طالبان وایي چې اوبه نشته. هغه زیاته کړې موږ د یوې ګډې کمیټې جوړېدو په هیله یو څو له یادو بندونو لیدنه وکړي او طالبان باید دا مسله حل کړي. نوموړي ویلي که چیرې طالبان د دوی پلاوي ته اجازه ورنه کړي نو ایران به د اوبو ترلاسه کولو لپاره هر هغه لاره او وسیله وازمایي چې د دوی په لاس کې وي. شنونکي وایي د ایران له دې ګوښه ښکاري چې د اوبو بندونه به په نښه کړي او یا هم طالبانو سره به سخت جګړې ته وردننه شي. بلخوا د نیمروز خلکو ویلي چې موږ خپله د اوبو نشتون له امله اندېښنه لرو چې څښلو او ځمکو د خړوبولو لپاره کافي نشته، خو ایران بیا غواړي چې اوبه ترلاسه کړي. د نیمروز اوسیدونکي وایي که دا ځل ایران پر افغانستان د برید هڅه وکړي نو د طالبانو سره به اوږه په اوږه د دوی پر ضد وجنګېږي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.